راته بک بک ګوره څه دروغ خو نه ویم ښځې ته زما د انګور پر هر وخت ولې نښتې څه ترې غواړې څه ولې تاسو له نیا چرګه لړ کړو څه سم غټو بیبي ما او ممي د بڼو سره وخوړه ولې به لورې نه ملاویږي خامخا به ملاویږي افسوس چې زه په انډیا کې پیدا وې او مامبے کې زما فلیټ وې او د بالیوډ ټاپ هیروین وې په دې ځان پیژندی کومه تاسو خوشحاله ومه و بېوقوفه نو د کټ نه ننګه څه نه وباسي ماسټر دې کړی دی ماسټر نو سر ماسټر مې نه دی کړی زما په لا کوئی دلم نه ده شوي او زه به ماسټر سره واده بالکل هم نه کوم اوهو زما مطلب دی ایم اے دې څه کې کړې ده او سر په هیسټري کې هسې ما یو خبره نوټ کړې ده چې جینکۍ زما نه شرمېږي هلکه ته به غلطېږې ګورې جینکۍ به ستا نه شرمېږي په تا به شرمېږي صادقې خو اوس لوی سړی دی دا زوی مونږ سره راځي زما د وړوکوالي د یار زوی دی 70 پرده مې ماته ده چې راځي نو سل ځل دې راشي ولې نه د زړه سره هغه څنګه وي چې زما خوښې ستا به ولې بدې شومه زما د خولې خبره دې وایسته خو زما نمبر چا درکړی و څه خیال دی دی لورې نوکري به راته میلاو شي و که نه بالکل هم نه ما ته هغه صاحب بالکل لیونی پاگل او مینټل ښکارېدو ښه لورې داسې دی څه عجیبه تپوسونه کول ما ته خو د نوکرۍ بالکل هم امید نشته کیدای شي چې دغلته یا شپاره سپکارو او یا نغدې داسې سرکاري نوکري خو نه ده چې رشوت به هم پکې ورکوو ستا نه ستا د مرضۍ تپوسونه ولې نه کول دا سوچ خو زه کوم خو افسوس چې زه په انډیا کې پیدا وم ویم ونه مړې جامې مې دله روړې ستړی مه شې د زرمین پلاره ته څومره ښه سړی یې او ته وګوره لورې مور دې راته وایي څنګه نه سړې او ستړي مه شې هم راته ونه کړي ابو ستړي مه شې خو درته ویلی دی د انډیا څومره ښه سلام دی نمستې بس دی مامې کې دې عقل نشته چې ستړي مه شې راته ووایي دا پلار خو دې سم لیونی شو په ګډو وډو سر شو څه په لانجه مار سره لوړېدلې ما خوار شې دواګانې راته کوه خدای دله ډېر عمر درکه خدای دې مه کونډه کوه خدای د سرتورې ورځې نه وساته نو مطلب دا شو چې ته دلته یې او مور پلار دې په دوبۍ کې دي او جی دلته مې خپل کاروبار شروع کړی دی بس جی خپل وطن وي بچې مور او پلار خو درته یادېږي روزانه ورسره په انټرنیټ نیغ په نیغه خبرې کوم یا زویه داسې کې نیغې خبرې ورسره مه کوه هزار به درته وکړي او زه خو یم چې ډونېږېږه ورته ما اتې لکه فاروق خانه ما دا وي چې نور څنګه کاروبار دې ښه دی او جی د الله شکر دی یاره چې هغه چېرته روسره نه دا پکې لا بله نو مولا دې په دغه غټ چانک کې ورډوب کړم په سترګو ړوند دي یا لکه فاروقه دا په کومه دنیا کې ډوبې چې دنه یخه شوه او جی سکه افسوس بیا دې په اخبار کې څه ولیده چې افسوسونه ورته کې افسوس په دې کوم کاش زه په انډیا کې پیدا وم دا خو ته هر وخت وې خو نن یې خاص وجه ده په بالیوډ کې شاهرخ خان دپاره نوې هیروین پکار ده ما سره کرایه نشته ګنې نیغه تلم فلم مې ساین کو ای سړیه چا ټلې وواله څه بهر ټلې وشوه بغیر ګلې وشوه چا وې په کوم غر باندې اسمان خو چینو مړې په غر ګلې نه ده چې وې بهر څوک ولاړ دي کوړه ستارونه به ته مات څوکي ورانګو دونه منډې به دله تې وباسم چې د کوټ لار به تې خطا کړم چا ټلې وواله همارې دا دې ورانما یاره دې پلار خو دې راله سم مازغه وخوړله
خیر دې مورې ګزاره ورسره کوه زه ورسره ډېره ګزاره کوم لوره خو دا پلار دې هر وخت په ووتو بوتو سري خو تا ته خو ښه پته ده مورې چې ابو مې په غوږونو دروند دی په اسانه خبره نه اوري تا والا بچي دا طاقت راغلی دی او نو ما ته یقین نه راځي چې ما ته به دا نوکري میلاو شي امي مبارک شه ما ته جاب میلاو شو یا الله شکر دې ځان دې شرمولی دی زما نه پس د کور مشر دی ځان کې لږ عقل پیدا تا ته خو د مور طبیعت ښه معلوم دی نه تا چې بادام په بړه وړل نو ګران بابا دا ښه ده چې را یاد دې کړو اصل کې هغه بادام سرخوړي دي ما چې کوم دی د زرغون مور ته نه بلکې تاسو سره وړو ښکاره به دې روړي که نه پټ دې ولې روړل سیز لږو نو ما وی چې تا ته به پردې کې درکم که روان کړی خو دې کمرې ته ګران بابا دا څه وې توبه خدای توبه الله دې نه کړي چې زه به ښځې دا پټ پټ څیزونه راوړم ښځه مې څه کوي چې ما اوسه پورې زرغون ته سره نه دي راوړي او زه که څه راوړم که نه نو په تاسو به مې سود کېږي تاسو ته به یې راوړم الله ګواه دی تا به باره په ښکاره را کړو د خلکو دې زړه شي ګران بابا بس دغه دی یو پوچې پاتې رالم غلطي رانه وشوه بیا لپاره خیال ساته هسې ګران بابا یو خبره مې کوله وایه یاره زه خو یم ګران بابا بل وخت بشي نه دا اوس راته ووایه بیا به مې زړه کې شک کیاو ما وی چې الله تعالی دې تاسو له ډېر زیات عمر درکړي او ستاسو سورې دې همیشه زموږ په سرونو وي ماړه د مطلب خبره کوه دا څه چین چین دي شروع کړل ګران بابا هسې ما وی چې تاسو په خپل ژوند باندې دا ځمکه ټوله ما پسې ولیکئ ځکه چې خدای مکه که سبا تاسو اخوا دېخوا شوي که نه نو بیا به ډېر زیات وارثان پیدا شي که نه ځمکه تا پسې ولیکم ولې ته یوازې زما زوی خادم هم زما زوی دی خادم زما رور دی بس تاسو ما پسې دا ټوله ځمکه ولیکئ زه به خادم له ورکم که نه او بل زما رور دی په ما ګران دی څه چلو شو چې یو پوچی رانه ټیټ دی نه دې کې ستا څه مطلب دی چې ته به ونه حصه ورکې زه به ونه پخپله په خپل ژوند کې حصه ورکوم نه دا وارثان نه ستا څه مطلب دی اصل کې زما د خبرې مطلب دا دی ګران بابا چې بیا پکې سبا زمونږ هغه خور معقولې مې څه غواړي په دې مه یارېږه غلامه زه ته بېوقوف کارم څه چې لور له به حصه ورکوم لور خور خو د پردي ایران خزنی بیا د پښتو په دې ملک کې کوم پښتون خپل لور خور له حصه ورکړې ده چې زه به ورکم جی ګران بابا زما په دې زړه کې دا یوه ډېره غټه پتاسه تلوسه ده اچھا څه خیال دی څه باره کې فاروق باره کې زما څه کوي چې زه به پردو زما سوچونه کوم او زه پسې کوم ته خو پسې نه کې خو څه کول غواړي زمړې څه ګډې وډې شروع کړي دي ته ما ته وګوره غل د محبت غلطې دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري دادی داسې نازک کونته دی مې خبرې مه کوه او مې نازک دی مېلمه سړی دی څه پکې زما په خیال کوربه کېدل غواړي ممي فاروق انکل وی چې ستا مور څونه مغروره ده نو تا ودسوي ما ورته چې مغروره نه ده تا به ورته چې ستا مازغه خراب دی د ده خو ځان له څه تمه پیدا شوه پام کوه چې هېڅ ورته ونه وایې زه به چې تو لوبې کوم معقوله ته په دې خبرو نه پوهېږې نه تا به په وړو کې خمبیره هېرېږي نه والله که ته هېره شي اوس به نه هېرېږي اوس مې معاف که که نه هسې دې معاف کړه د دې نه به ډوډۍ ستا هغه پلار نه ښایي
پلار غریب نه سره تکلیف ورکوي نو زه به په قوم باندې زه څه نه پاره خاوند دې یم ته داسې نه سمېږي ښه زه اوس ستا خوښه شم صبر وکړه ما ته یاد دي جام ځان سره بازار ته نشم وړی دې ځل به پوره یو درجن جامونه راوړم ښه دا جام یې د نښې دپاره وویشتو دا ښه ده چې دیګونه در کره نه دي ختم ګنې زه خو بیا چخنې کړی وم زما په خیال خشاک هم در کره ختم دی او بابي د نښې دپاره لرګی یې راوویشتو ما ته پته نه ده خدای نیکبختي چې باران را روان دی کوټې نیول غواړي ته غم مه کوه ډېره خاوره به راوړم که خیري دا لوبه ما ته خطرناکه ښکاره شوه اشنا د دې نه وړاندې چې بابي د نښې دپاره خښتې او غټې راوړي ته دې خوا راشه زما در سره ضروري کار دی راشه ما سره او تا سره او وایه څه کار دی داسې کار دی چې یو جینۍ را سره په موبایل باندې خبرې کوي ښه لوښي در سره ووینځم مهرباني شکریه بلکې ټینک یو تعلیم یافته یې څومره سبق دې ویلی 12 پاس یم مخکې به تعلیم کې نه تعلیم ښه څیز دی انسان ته د ژوند تېرولو چل وښیي دا تا چې کړې دغه ډېره ده او د ژوند تېرولو چل دې پې زده کړی دی نوم خو دې معقول دی خو غنې در پورې ډېرې دي تعریف شکریه فاروق صاحب انکل انټي ګل ته خبر وکم څه خبره ویم ورته اوا ووایه انټي انکل ما ته وی وایه که نه څه وی انکل ما ته وی چې انټي ته ووایه تا ته ما څه ویلي وه دا چې زه راځم